موږ د یونیورسټۍ نه راووتو او تاڼې طرف ته بار په دې کوټه کې موږ کېناستو، هلته مشوره کوله چې ځان له شپې له ځای ګورو. لکه دې سره په دې هاسټل په دې انویسټیګیشن کې زه هم شامل وم، چوکاج یې په موږ دواړو باندې وي. موږ شپې له ځان له ځای کتو او موږ روان شو تاڼې ته. ملګرو دا و د موسی ملګری او د موسی د ملګري کومه وینا چې دا هغه دارنګې ده، وایي چې کله مونږ د شپې هغه د هاسټل نه راووتو، د کم کسانو چې دی وارډن دی مونږ راویستو، نو زمونږ سره څه بله لار نه وه. وایي په دغه ځای کې زمونږ څه خپل خپلوان هم نه و. نو مونږ روان شو تاڼې سایډ ته، کم چې د چکدرې سره نږدې ده، وایي هغه سایډ ته مونږ روان شو. مونږ ویل چې دلته زمونږ دنیا ملګري دي او هلته به مونږ شپه وکړو. نو چې کله مونږ هغه په لار باندې روان شو، نو مونږ ته چې کوم دی دغه واقع هغه مخې ته راله په پول څوکۍ کې. یعنې ډېره زیاته یو افسوسناک واقع ده. که تاسو دا وخت وګورئ په سوشل میډیا چې کوم حالات شروع دي، د دې نه پس چې پکې د خلکو کم جنګ شروع شوی دی، څوک وایي رباب ښه دی، څوک وایي رباب نه دی ښه. علما چې کوم دي هغه پکې هم عیسی اخیستي ده، هغه په خپله موضوع هغه شروع کړې ده. بل طرف ته لکه هر کس هغه بس خپل ویوز راوستلو دپاره په هغې باندې لګیا دی او خپل بحث چې دی هغه پې کوي. نو موسی چې کوم دی هغه یو شهید کړی شوی دی. هغه اوس موږ ته داسې خبرې نه دي کول پکار چې لکه څوک وایي په درېیمه ورځ یې پسې رباب پیوړو، څوک دا وایي او مختلف قسمه خبرې کوي او ویل نه دي پکار. خو به هر حال د دې قصو نه نور قلار شي او موسی چې کوم دی هغې هغه باډي چې کوم ده هغه په سکون پرېږدي. دغه ویډیو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کوم لایو. الله حافظ.